نن موږ یو اهم قرارداد د مومن ادبي ټولنې له طرفه دلته وړاندې کوو. امید دی چې ملګري به تایید وکړي او دغه قرارداد چې کوم زموږ دی نو دا د مومن پریس کلب په حواله باندې دی چې تیر کال چې کله د پریس کلب انتخابات وشولو، ټاکنې وشولې او په هغې کې شاکر صدر منتخب شو، نو د دغه وخته پورې به موږ اجلاسونه په مومن پریس کلب کې د مومن ادبي ټولنې اجلاسونه کېدل او د محترم په صدارت کې هم شوي دي، د ګل محمد مومن په صدارت کې هم شوي دي، د سید باچا او د بحر علم په صدارت کې هم شوي وو. خو چې کله دغه انتخابات وشولو او ټاکنې وشولې او شاکر مومن د پریس کلب صدر منتخب شو، نو هغو موږ پسې یو دغه وکړو چې موږ یو فیصله کړې ده چې د دې نه پس څوک هم په پریس کلب کې اجلاس کوي، میټینګ کوي، هغه کوي، نو د هغې به موږ له فیس راکوي او موږ ته دا دغه وکړو چې تاسو سره به موږ رعایت کوو، د یو اجلاس به 3000 روپۍ 3000 روپۍ راکوئ، د میاشتې به 6000 روپۍ راکوئ، تاسو 2 اجلاسونه کوئ. د هغې په باره کې ورته باقاعده موږ یو درخواست ولیکه د مومن ادبي ټولنې له طرفه چې د پښتونخوا څومره پریس کلب دي، بلکې د ټول ملک چې څومره پریس کلب دي، نو شاعران ادیبانو ته هغو دا یو دغه ورکړی دی چې هغو کال ته خپل مشاعرې کوي، غټ اجلاسونه کوي، واړه پروګرامونه کوي، نو هغو ته هغو پرانستي دي چې هر کله راتلی شي. نو البته په دغه بنیاد باندې چې د شاعر ادیب او د یو صحافي چې کوم کار دی هغه د معاشرې او د ټولنې د پرمختګ دپاره دی، دا دواړه یو دغه دي، نو تاسو هم موږ ته دا اجازت راکئ چې یاره موږ دلته خپل اجلاسونه کوو او دغه کوو. خو هغو باوجود دغه زموږ درخواست نه او د وضاحت نه علاوه موږ ته هېڅ قسمه جواب را نه کړو او موږ نیمقه د فیس په غوښتنه باندې ټینګار وکړو، نو موږ د مجبوراً دغه پریس کلب نه راووتلو او دلته مې منډۍ ته خپل اجلاسونه راوړله. نو نن موږ متفقه طور زه دا قرارداد وړاندې کوم چې موږ به د هر کال د دسمبر لومبۍ ورځ، لومبۍ دسمبر د یو میسیا او د پریس کلب د غندنې په طور باندې او خاص کر د شاکر د غندنې په طور باندې نمانځو او را روان 1 دسمبر چې کوم دی نو هغې کې هم زموږ دا دغه دی چې موږ به باقاعده بینرې دغه کوو او چاټونه به دغه کوو، په هغې باندې به د پریس کلب غندنه لیکو او د پریس کلب مخې ته یا د مې منډۍ کې دا به موږ واک کوو چې څو پورې د دې عمل چې کوم د شاکر په صدارت کې شوی دی هغو د دې معافي نه یې غوښتي، نو موږ به هر کال دغه ورځ نمانځو او د دوی پریس کلب غندنه به کوو، د دوی د دې ناوړه عمل د دې دغه به موږ غندنه کوو او په سختو الفاظو کې به کوو او هر کال یې به کوو. نو آیا د مومن ادبي ټولنې دا کوم ملګري چې ناست یاستئ تاسو د دې قرارداد حمایت کوئ، ستاینه کوئ؟ ډېره مننه مهرباني.